ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو lesson 48 of Excel 2013 ها اته ځل وختم نمبر 10 موږ تاسو سره نن موږ تاسو ډیټا ټاپ سٹارټ کوو چې دا په خوا موږ تاسو فایل هوم انسرټ پیج لیاوټ او فارمټ باندې سکل سټیپ بای سټیپ ولوستل نو چیرته ډیټا ټاپ ته راځو ها ډیټا ټاپ هم چې کوم د مطلب سره لري نورم ټابونه په شان د خپل مشخص لري ریبون لري او په ریبون کې ګروپونه لري لکه کنیکشن گروپ شو مطلب سورت ان فلټر شو تر آوټلاین پورې چې دا نو دا هر برخه تاسو کو سټیپ بای سټیپ وسلولو اول از چیرته کنیکشن گروپ تر ازما ها کنیکشن ته لیکي کنیکشن من ارتباطات زوز مطلب وړم مسکه ملکه گیټ ایکسټرنل ډیټا زه غواړم چې مایکروسافټ ایکسل د څخه ما ډیټا راوړم ګوره زه په دې کلیک کوم سو کله کا فرام ایکسس اوس ګوره ما سره مطلب مختلف قسمه چیرې سورس دي ښه زه کولی شم ډیټا څخه ما لوک اپس کوم بیا راوړم کلیک کړئ باندې اوس ما داسې ویله کله صبر به کوو ورته چې څنګه شي دغه انتخاب اوس ما ته مطلب سره پکار دی او ته م چېرې ډیټابیس ون څخه ما ته راوړه کلیک کړئ باندې ښه اوس ویله کا ډیټا سورس ناٹ ویزیبل ټیبل ښه یو کار به وکړو ایکسس به اوپن کړو یو ټیبل به پکې جوړ کړو موږ تاسو به څه کړو دا به لوک اپس کړو ښه دا پرسنل ما څه کله که سیو کړو څه په نوم سره ام پي په نوم سره ښه امپلای ښه دې کې ټیبل جوړوم ته دا مطلب امپلای نیم دی او دا پر ایگزامپل جاب دی تاسو سره او دام سیلری شم تاسو سره ښه نمبر به واخلو پکې دام پر ایگزامپل کمیشن نمبر ټوټل نمبر کنټرول اس کنټرول ډبلیو دې کې څه کوم تاسو مطلب انټری کوو ښه عثمان دی پر ایگزامپل جاب ټیچر دی ښه سیلری دمره او کمیشن دمره ټوټل پر ایگزامپل دمره شم تاسو ښه بل عمر دی جاب از ایکوال ټو آی ټي سیلری دمره او کمیشن دمره ټوټل پر ایگزامپل دمره شم تاسو سره بل زاهد دی ها آی ټي دی دا سیلری شو دا کمیشن شو ټوټل پر ایگزامپل دمره شم تاسو سره ها دا بس یو ځل بس سیوس کو ها چیرته ډیسکټاپ مخ باندې هم دا ډیټابیس را سیوس کا کلیک کا دی باندې کوم ځای کې غواړم چیرې دا ماته سیوس کا کلیک کا چیرته ډیسکټاپ مخ باندې سپرم سره ډیټابیس وته چې پر ایگزامپل ام پی کلیک کا اوس ما سره مطلب سیو شو کنه راځم څه کوم او تم څه کوم ته د ام پی ډیټابیس نه څه کا ډیټا راوړم ګورل ته اوس ما سره څه کنه سن مې دی ام پی نو راځم په چیرته ایکسل ته راځم او تم چې ګیټ ایکسټرنل ډیټا فرام ایکسس کلیک کړئ باندې کوم ځای کې لکه تم ډیسکټاپ مخ باندې دی ها انتخاب کو ورته کوم ډیټابیس لکه ام پی ډیټابیس ته اوکې کړه اوس ګوره ما ته چې مطلب څه پکار دی ټیبل غواړي مطلب پیوټ ټیبل غواړي پیوټ چارت په کار شي مطلب پاور ریپورت ویو څه په کار شو لاو کوي چې مطلب کریټ اونلی کنیکشن خو زما لکه ټیبل په کار دی کوم ځای کې غواړي چې راشي تم چې رامدر د سیده کلیک کړئ باندې څنګه چل شو مستقیما اما معلومات ما سره څنګه شولتا راغدل ها ته وایي چې مطلب دا قسم نیوي ډیټا تر راشه لکه ګیټ ایکسټرنل ایکسس باندې کلیک وکړه کوم دی او تم ډیسکټاپ مخ باندې لکه دا ما تر راوړه کلیک کړئ باندې اوکې کا دا در مله څه په کار دی پیوټ ریپورت به پکار دی کوم ځای کې غواړم تم چې همدا ځای کلیک کړئ باندې اوس ګوره ډایرکټ ما سره راغلل اماغه پیوټ ټیبل او پیوټ چارت راغلی تاسو مخ کې لوسله ور باندې مکار کړی وخا فلټر پر ایگزامپل آی ډي غواړم لکه سیدا دا مې څه کوم ته ډرګ ورته ها اوورلپینګ وشو دی کې آی ډي راوخله پر ایگزامپل دلته ودرېږه او دا به تاسو کوم مطلب راوخلو ښه که ناټ اوورلپ ایگزیمیل ډیټا پکې دی کې دا پر ایگزامپل ما کوم دی کالم کې راوړه اوس ګوره څنګه چې دا ما سره مستقیما همدغه اټکیږي ځکه موږ تاسو دا په خپل وسیله و چې پیوټ ټیبل او پیوټ چارت څه شی دی تاسو سره خلاص بیا دلته ډیټا باندې کلیک کوم لکه څه وتم چېرې کلیک کړئ باندې ایکسس نه ډیټا راوچته کوم ځای کې لکه ډیسکټاپ مخ باندې دی ډیټابیس سره مې لکه ام پی کلیک کړئ باندې څه مې پکار دی لکه پیوټ چارت مې پکار دی کلیک کا اوس ګوره ډایرکټ ما سره بیا ګورې سره راځي پیوټ چارت راځي ښه اټ کا ورته لکه وته دا پر ایگزامپل ما سره کوم دی اټ کا ګوره ډایرکټ ما سره راځي چارت هم جوړیږي او ټیبل هم جوړیږي دا تاسو مخ کله سره اوسه دا خدا مې لکه پکار نشول دا څه کوم انتخابو ډیلیټ کوم المنټ جوړم ښه بیا راځم دلته او ډیټا ته راځم ګیټ ایکسټرنل ډیټا فرام ایکسس کلیک کړئ باندې ډیسکټاپ مخ باندې یو ډیټابیس دی لکه څه نوم دی ام پی نوم دی اوکې کا خاصه دی لکه پکار شول ته چېرې ریپورټ ویو مطلب پکار شول یا پر ایگزامپل چېرې اونلی چې کنیکشن کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره صرف څه جوړ شول کنو کنیکشن جوړ شو نور څه نشته پکې اوس ګوره دا پرې کلیک کوم ډایرکټ ما سره څه وایي چې کنیکشن دا وروسته راځي دی باندې کار کوم ښه بل وایي چې مطلب ته غواړي چې فرام ویب پیج بعض اوقات ته مطلب غواړي چې د ګوګل مطلب یو ویب سایټ دی ته غواړې د هغې ویب پیج نه څه کې دا راوړې کلیک کړې باندې اوس ګوره زما ورته چې فرام ویب پیج زه غواړم چې د ویب پیج نه راوپن کړم اوس ګوره سره زما سره نیو کیوري چېرته راوړه کانو مایکروسافټ ډاټ کام ویب سایټ ته رسېده ښه دا مې پکار نه ده
بیا راځم ورپسې دلته ولوي چې مطلب ستاسو په کار ده کنه فرام ټیکسټ نوټ پډ نه مطلب بعض اوقات تاسو غواړئ چې راوړئ څه قسم ګوره دلته راځم نوی شو کوم چې نوټ پډ نوی شو کوم چې فار ایگزامپل هیلو اینڈ ویلکم ټو اور ډیټابیس فار ایگزامپل ښه دا ګوره دا مې څه کله که سیو کړ کوم ځای کې ډیسکټاپ مخ باندې یو نوم ورته ورکوم لکه څه په نوم سره اسد اوس غواړم چې همدا اسد فایل نه مطلب څه کوم دا ډیټا را لوکاپس کوم دلته راځم څه مې پکار دی لکه فرام ټیکسټ ټیکسټ مین نوټ پډ فایل نه لکه ډیسکټاپ مخ باندې لکه څه نوم یې دی اسد اوکې کا ها ګوري درته بیا مغه ویزټ راځي لکه څه قسم غواړئ ته چې ډیمیلیټ یا کالم ویت اوکې کا نیکسټ کا او فینیش کا څنګه چل شو کوم ځای کې لګاو ته چې عبدل سیده کلیک کا we cannot make changes in selected sheet because it will affect pivot table یو کار کول ته مطلب بل هغه جوړو ښه په دې کلیک کوم لکه فرام ټیکسټ داغه دی اوپن کا لکه دام څه کا مطلب اوپن کا نیکسټ کا او فینیش کا جوړ شو ما سره راغی که نه څه وایي هماغه ټیکسټ ما ته څه کوم مطلب اډ کړلی شو ښه ته وایي دا قسم نه وي لکه فرام ادر سورس څه مطلب غواړي چې نورو سورس نه څه کوي ډیټا لوکپس کړي راوچته کړي فار ایگزامپل ته چې زما څه پکار دی لکه اس کیو ایل سرور لکه زما پکار دی دا ګوري مطلب بل یو هغه د ډي بي ایم ایس تاسو راخه فارم انالیزس سروسز لکه دا اوس ګوره مطلب تا غواړي چې کې نور غنه مطلب چې مایکروسافټ کیوري لکه دې کې ډېری خبرې تاسو دا ښه راځو ورپسې بیا دلته او کوای چې مطلب داسې نه وي ایگزیسټینګ کنیکشن کلیک کړئ بنوس ګوره ما سره څنګه شو دا کنیکشن نشته کنه چې کوم مطلب پهله ما جوړ کړی اوس ګوره ایم پی او مطلب اسد او داسې نور دا ما سره مطلب ټیبل ډسپلی کوي چې ایم پی ټیبل دی ما سره سیده لکه مخکې تاسو ور باندې څه کار وکړ ښه او کوای چې مطلب کنیکشن ان دیس ورک بوک او کوای چې نه کنیکشن وذ نیټورک ما سره اوس نشته دي کنیکشن ټو دیس فایل دا اوس ما ډسپلی کوم چې آل کنیکشن ډسپلی کوه ټیبل مطلب واړي سره لکه پکار دی کنیکشن ټیبل مې پکار دی نشته اوس ما سره او ورک بوک ټیبل مې پکار اوس ما سره څه کېل دغه ډسپلی کوي اوپن کولای شي فار ایگزامپل صاحب پکار شو چې رسه کماته دغه را اوپن کا ها دا اوس ګوره ما څه لکانو ډیټا لوډینګ موډل سیدا دا زره وخت نشي اوکې کا اوس لږ زره صبر کو ورته ښه ډایرکټ راغی ما سره کنه سیدا خرازو بیا تر پسې بل لکه څه چې مطلب کنیکشن دی ریفریش دی تاسو سره دا څه کوم مطلب ریفریش کوا بعض اوقات ته مطلب کنیکشن جوړ کړی څه کوي دا ریفریش کولې غواړي اوس ګوره او تم دغه فایل څه کوم ته مطلب ریفریش کا څه کا دا کنیکشن څه کا ریفریش کوم تا ښه بل کته چې مطلب ریفریش آل کا څه خبر نشته کې بل کنیکشن دی تاسو سره سیدا دا اوس ګوره ما څه کوي لکه ډسپلی کوي چې مطلب تاسو کړی دي سره تایر ته بتا جوړ کړی دي خای پی سره مطلب سیدا او اوس کا غواړي چې مطلب څه کې اډ کا دي کې ته اوس مطلب بل غم جوړول شي ښه براوز فار مور مطلب ته کوم بل څه سره غواړي چې ته بتا جوړ کې ګورل ته ما سره ډسپلی کې ام پی دا لکه اوپن کا دا نور سره ها تاسو کوم لکه پلن کینسل کومه ریموو کولای غواړئ ته ریموو کولی شي پراپرټي مطلب ګورې اوس ګورې ته څه کوي دا مکمل معلومات ډسپلی کوي درته ښه ښه ریفریش کولی غواړئ دې ځای هم ته کولی شي مطلب دا څه کوي ریفریش کې ښه دا اوس زموږ تاسو سره کنیکشن ګروپ پاتې ښه